ستړي مه شئ. دا مهال د پاک افغان په لویه لار باندې ولاړ یم، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده نن 8 ورځ ده د پاکستان او افغانستان د تاو تریخوالي له وجې د پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ او بار وړونکو موټرو په مخ تړلې پرته ده. دا مهال تاسې زما شاته ګورئ، په سلګونه بار وړونکي موټر ولاړ دي. دوی موټروانانو سره به خبرې کوو چې دوی د کومو تکلیفاتو او د مشکلاتو نه تېرېږي او موږ سره اوسه. د لوګر اوسېدونکی یم، سیمټ هم رابر کړي، بېګا ته هم تقریبا 8 شپه ده او ګیټ بند ده، ګیټ نه خلاصېږي. نو موږ هم ورسره حیران یو چې څه وکړو وروره. قسم په خدای زیتون زړونه وچاودل، پیسې هم خلاصې کړې، ګاډي هم خرابه سو، ټیرو تباهي هم وسوه، د مالو تباهي وسوه، د تجارانو تباهي وسوه. دومره عزت خو هم خوند نه کوي. موږ دغه غواړو چې د پاکستاني پورې غاړه ایسار دي، که ګاډو والا دي او که عام مخلوق ده، هغې خوا ایسار د پیسې خلاصې کړي. تاسو ته به ګوره معلومات دي. او موږ چې دې خوا نه ایسار یو، پیسې هم خلاصې کړي. ته یقین وکړه چې اوس لوړ کې موږ ته دکانداران قرض نه راکوي. نو هغه ویل چې وروره موږ سوداګانې په نغد راوړو. نو دا ګیټ معلومات نشته چې دا ګیټ به څه وخت خلاصېږي. موږ دغه غواړو پاکستان حکومت نه او امارت اسلامي نه موږ دغه غواړو چې یو 2-3 ورځې وخت دې ګیټ کې ورکړي، لکه دا کډې چې روانې دي او هغې خوا د سویلر را روان دي. نو دغه موږ غواړو چې دغه ګاډي هم ورخوڅ کړي، یو 2 ورځې وخت ورکړي او هغه ګاډي هم راخوڅ کړي. نو اول خو موږ دغه غواړو چې دغه تجارت د سیاست سره وانه چي. سیاست باید علیحده حکومتونه سره وکړي او دا تجارت باید سره بیل شي. نو دا چې دوی سره نه کوي، اوس د چینو بارډر وګوره نه بندېږي، د امریکا بارډر وګوره نه بندېږي، د روس بارډر وګوره نه بندېږي، د ایران بارډر وګوره نه بندېږي، د انډیا بارډر وګوره نه بندېږي. بس همدغه د پښتو یو متل ده وایي 2 پک او هغه هم سره ورکه. نو 2 مسلمان ورونه دي سره، دا هم ورور خپلو کې سره خوري. نو دا خو باید داسې ونه کړي. دوی سره ورونه دي، بیا مسلمانان یو، داسې مخلوق د ته یقین وکړه چې هغې خوا پاکستانۍ کړي دي، دې خوا ورور افغانۍ کړي دي. نو دا به سره چېرته جدا شي؟ زه تاسو ځان سره فکر وکړئ. موږ دا دواړه حکومتونه دغه غواړو چې دواړه سره کینی او د 2 مسلمانانو ورونو په څېر باندې د دواړه سره کینی او خبرې د سره وکړي. دغه ګیټ د خوځي کې ډېر زیات مشکل ده. اسماعیل د ننګرهار ولایت یم. مشکل دا دی چې د 40 شپې تقریبا وشوې چې ګیټ بند دی. غټ مشکل سره مخ یو، خرچې هم ټولې خوړلې دي. 1 روپۍ اوس هم نشته دی، غونډې 2-2 روپۍ اوس پاتې دي ټولو سره. یا به چا سره غم یا به نه وي، نور باقي غونډې روپۍ هم خوړلې دي. او دا به غټ احسان چې ګیټ خلاص شي. نورې ولاکې 10 روپۍ مي. ډېر مشکل سره مخ یو، اوبو مشکل دی، ډوډۍ مشکل دی، ځو او راځو. ګاډو سره څوک نشته، بیټرۍ خرابې دي، کله چارج لاوړو کله ټیرونه پنچرې جوړوي. غټ مشکل سره مخ یو.